بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو، د اسلام د شپږو کلمو څخه دوهمه کلمه شهادت زده کوو. دوهمه کلمه شهادت. شهادت معنا شاهدي ورکول. بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اوس د دوهمې کلمې شهادت الفاظ خو مو ویل، اوس یې معنا زده کوو او چې د دې څه معنا او څه مطلب دی. اشهد ان لا اله الا الله. زه شاهدي ورکوم چې پرته د یوه الله جل جلاله څخه بل د عبادت لایق نسته. وحده لا شریک له. الله جل جلاله یو دی، شریک نه لري. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. او زه شاهدي ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. مننه. teachteam.online ستاسو د خوښې زده کړې ستاسو په خپل کور کې.